چې د عقاید و جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق دی دیتا هجری ویلی شي او د دې ژوند آغاز چې کوم دی د هجرت د کال نه شوی دی چې کله د نبیانو امام احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکی معظمینا د درو پنځوسو کالو په عمر کې مدینه منوره ته تشریف یوړو نو د مدینه منوره د زندګۍ نه د هجرت آغاز شوه دی او ما هغه زنه د دې شروع شوه ده نو دې ته موږ ځکه قمری سال وایو او تاریخ زمونږ اساسو د اسلامی کال چې دی د هغې آغاز د مدینه منورې د ژوند نه شوی دی ابتدا ته وګوره محرم الحرام دی انتها ته وګوره ذی الحجه ده لسم د محرم او لسم د ذی الحجه دا دواړه د قربانۍ ورځې دي لیکن منگو تاسو په محرم الحرام کې د دې 10 محرم الحرام نا یو ډیر خوفناک ورځ جوړه کړې ده د غم او د ماتم ورځ مو ته جوړه کړې ده او غم او ماتم الکیږي چې یا سړی میدان بیلی او یا سړی په مقابله کې خپل منزل مقصود ته ونرسي لسم محرم الحرام کی دا کربلا میدان چی دے دا امام حسین ندے بیندلے دا میدان یزید بیللے دے او پہلوان او سمرے وی دیتا چی دا مدینی منوری دا آبادی نروان شو دا عراق پس مکہ باندی دا دشمن مقابلی تا میدان تا ورسی دیتا حمد ویلی شی دیتا جوان مردی ویلی شی لہذا دا اسلامی کال آغاز ہم دا قربانی ندے اور اختتامی ہم دا قربانی ندے ابراہیم علیہ السلام خوب لیدو او خپل بچے بوتنو دا میدان تا پلسم ذی الحجہ باندے ژوندے واپس راوستو او امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرد تور سرو سرد بچو سرد اوریرونو او پخبل زان لختی جگر سرد خور د زینب رضی اللہ تعالی عنہ سرا دا مدینی منوری دا آبادی نروان شو او دا مدینی منوری دا بہارون پری خودل دا صحابو دا ماحول پری خودو چاپیرچل پری خودو او دا قید و جہان دا خوان روان شو نو تاریخ با دی خبر گوا دے چی بیا دغا گولونا مدینی تا ندی را رسیدی لی او دا حقیقت دے چی پلسم محرم الحرام کی دیری تاریخی خبری پرتی دی اللہ جل جلالہ دا آدم علیہ السلام شکل دنیا تارا تک کو گلنن دام 10 محرم الحرام بیایو وخر آگئے دا نوح علیہ السلام دور آگئے قوم نافرمان شلو توفان دو بور آگئے دا اسمانم اوبر آور دلے دزمکنم اوبر آخٹ کے دلے
نوح علیہ السلام یو کشتی تیار کرلا عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ فرمائی وہی پدغ کشتی کی یو لاکھ سلیری سر تختی لگی دلوی اور پہار تخت باندی نوح علیہ السلام دا یو لاکھ سلی سر پیغمبران نومن لکلی دی دا نوح علیہ السلام رسل پسر گن انبیاء راغلی دی زکنم لکم دا پلار بلکم دا نکنم بلکم آدزوینام بلکم چیز ما پوڑان دیوی خو قربان دا انبیاء دا علم نشما دا دوی دا نظر نشما دا نوح علیہ السلام دا زمانی نراوالا در جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری چسمر انبیاء روانو نو پا بیل بیل تختی دیو یو پیغمبر نام لکنیوا کلچی دا یو لاکھ سلیر زر تختی پدی کی بلگیری سلور تختو کا میرا گے کشتی سر ترس والغاری باخر تختی بانی دا مدینی منوری دا جانان مبارک لکلو بیان دا سلور تختو کا میرا گے نو پدر سلور تختو بانی دا مدینی منوری دا جانان دا سلور وارو یارانو نامی لکلی دی حیران سڑے پادشی حیران سڑے پادشی صدیق اکبر بکل پیدا کی گی نمی نوح علیہ السلام لکی عمر فاروق بکل پیدا کی گی اور نمی نوح علیہ السلام راندی لکی نم یکم محرم الحرام دے دورد چی اگوری دا محرم الحرام دا مسلمانانو دا پارزا کی بغن تی انداز دے پتی کی با یکم محرم الحرام باندے دا نبیانو دا امام دویم یار عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا یکم محرم الحرام بانی شہادت ترسید لے دے دا محرم الحرام پا یکم محرم الحرام باندے دا عقائد و جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم یار چھ پا 27 ذی الحجی باندے ابو لولو مجوسی غلام دا عقائد و جہان دا یار عمر فاروق سے دا سحر بمانزہ کی پشڑو باندے وحلیو دریو ردی جواندیو خوراک بخل کو ورکو او خوراک چی کم دے اغا بدد پا کلمو بہر تراو تو کلمی بار پرتیوی نچی دکل دا پیو نگوٹ واغستو رنبے گوٹی واغستو او دا دی کلمو مبارک نو بار رو غرزیدو نو عمر فاروق سے فرمائی شما تاقید و جہان فرمائی لیو جناب محمد الرسول اللہ چی عمرہ ستا آخرنے خوراک چی کم دے ستا آخرنے خوراک بد پیو خوراک وید آگین رستو بطبیع جوندے نپاتے کی گئی نچکل دا بدن نپی پا کلمو بہر تروتا نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانو کو چلال شئی او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے چھ زمائیو ارمان دے او دا ارمان با دا ہر مومن مسلمان وی چھ پسڑ کی درد وی او پسینک کی سرڑی وی او پدغ بدن کی بیا روحم وی او ایمانم وی نو دا ہر چا دا ارمان دے چھے مرگ دا ایمان سرا آواز رانا گئے چھے پہ اخلاصی ہوئے زب خوشحال شم جوند جانان سرا
دا پگاڑو شلی کلی دی گرے دا یا ساتھی دا جانان نہ یادئی دا کم جانان چیزا بسر ممبر یاد ہو دا ہر چا خبل خبل جانان وی قدم چی دا طولی دنیا یاران لا جمع کم و پسر واری کونین قربان کم دا طولی دنیا ماشو خیران جمع کم و پسر واری کونین قربان کم نشوند ایمان سرا او شوند جانان سرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشی بی بی سوال جواب لیگی ریت ویزو یا لاسد مامور بیت آیا چی عمر سلام را لے گلے دے او پس دا سلام زماتا ارمان دے چی زما قبر دی دا مدینی منوری دا جانان سروی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا پیغام موردو کوئی خلقو سنگا خلقو کوئی خلقو پا ایمان ہوئے خزیدار چا خوخی کے خوخی نہیں در رسول اللہ مبارک دا خوانا بخیستہ زیلہ بلزیوی دا زی عائشی بی بیزان لخوخ کردیو شاگا طرف تبا عقائد و جہانوی ورپسی بزما والد محترمی و دا والد سے پسنگل بزا خوف کوما اللہ لیکن چکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام رہولی گلو نو عائشی بی بی و دو فرمائل خیر دب جنت البقی کی دفن شما مادا قبر زی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لورکلو بلی خبر العظم علیہ السلام چی کشتی تیار کرلام دا مدینی منوری دا جانان دا یاران نمونے پہ باندی اولی کئی کشتی روان شولا پا تاریخ انسانیت کی تاریخ بدی خبر گوا دے چھ ہر یوزی روح دا کعبی مبارکی نتواف کڑے دے خوی اوداسی سیزے چاغ روح نلریم او اقیم اوکرت دا کعبی نتواف کڑے دے آغا کشتی دا نوح علیہ السلام دا دریاب پا مخا قصدوا چکل بیت اللہ شریف تا اور سیدہ مانن عبدالرحمن سے پوری رحمہ اللہ کہتو وہ کشتی چگے وحلی چیزا دا اللہ نبی جوڑا کنیم چی سوک مالا راگے بچ بشی سوک مالا راگے بچ بشی اور سوک زماخ والا راگے حلاق بشی دا شگے نوح علیہ السلام کشتی وحلی وی او دا دم ایمان ایک سوک چی لرگی خبریں نہ کئی نو تا سر بن کئی دا خدای پیغمبرانو سر خبری کری دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر یو نشتے دے داسی یو سیز وَإِن مِّن شَيْءٍ نشتے دے داسی یو سیز إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر اگر دا خدای سناوائی تاریخ بدی خبر گوا دے چی دا نوح علیہ السلام دا کشتی دا لرگی زکا آوازو نہ کری دی چی دا قید و جہان دا جماعت خوش لرگے استن حنانہ پا دے گوا دے چی استن حنانہ پا حضور پسی جڑلی دی او قید و جہان نا پا مسجد نبوی کے پا زرگون صحابہ دا حنانی آواز و چغی اوری دلی دی حرادی گلن ہو رہی دا نوح علیہ السلام کشتی چی روان شولا یو غرم دا اللہ حضور کی درخواست کریمہ
نوح علیہ السلام زمام المقام بالغرب نوح علیہ السلام زمام المقام دجودی غر خاموش والآر دے لکا سنگا چی دا مدینی انصار راوتی دی ہر یو پدی سوچ کی دے مانن خیستت عام تیار کرے دے حضور بما کرم المکیگی بل صحابی بھی حضور بما کرم المکیگی شاہ پڑیرو طعامن بانے پڑیرو خوراکن بانے پڑیرو سیزن بانے حضور تستقبال وحلیو یو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چی دا دیر غربت دا وجنا دخبل کو نبہر وطلین دے او دعوی کریم آئے زڑکے میں ڈیلوی ارمان دا مدینی منوری دا جانان دا مل مستیادے خو غریبی ماں جی اللہ اکبر دا نوح علیہ السلام کشتی روان شولا ایوب انصاری پکور کی انتظار کئی کم ٹھیم چی دا قیدو جہان کو خمدینی منورے ترو رسید لام آقا و مولا خودیلوی دا حکمت خواندو سلور قبیلی وی پا مکہ معظمہ کے سلور ڈالی وی یوی مشروی چی دا حجر اسود کعبہ شریف تیار شوا دا حجر اسود بزمونگ مشر لگئی زمونگ دا قبیلی مشر بے لگئی بلی ڈلے بوے چی زمونگ دا قبیلی مشر با حجر اسود لگئی چی دا مقام مونگ ملوشی پا تاریخ کے دا شرافت مونگ ملوشی سلور وارڈو لخبلو کی اختلاف راگے قبر جنگ تا تیار شوا آخر کی دا فیصلوں کا چالک سہار وقتی چی سوگ حرم شریف تراغے حرم شریف تراغے فیصلہ با اغسڑے کئی دا اللہ قانون تا گورا چی کل حرم شریف کے خلق کو انتظار کو چی وی قتل پناس بقدمون یو شخصیت دے چی دا کعبی حرم تراننوتو او دا بیت اللہ شریف دا حرم روخانک چی خلق ورمنڈ کے اگر دا دو کونو سردار راغ لیو دا نبیان امام تشریف روڑو او دا مقیم و دمی پا حرم کی چگش ہے چی نن با جنگ ختم شی نن با اغا تبایشی دا پا امن بدل شی امین راغے صادق راغے دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ طول با پہ اخلاص روائے صلی اللہ علیہ وسلم دے رسو جمعون زماتا سو تخیال دے مخیب مدیر اخلاص سبحان اللہ ویل سبحان اللہ بمعلوی شکل بمرزگار برابرو جیب کی بدری سلور 5,000 روپی وی تکڑا بوئی کرونا خودن پیسی سے اوڑی معاشر دے ایمان ید چرت ایمان دن نی اوڑے آواز سبحان اللہ نرادی لکی اخلاص سبحان اللہ رادی گلون دا مدینی منوری جانان فرمائل زبدل فیصلو کمزا روڑے حجر اسود یا رسول اللہ مبارک پر صدر وڑو دا ہر قبیلی سلور قبیلی وی دا سلور قبیلو یو مشر رو وقتو و یو پیلس کے یو مشر 19 ہے سلورو قبیلو سردارانو مشرانو پسلورو کسانو بانے حجر اسود روچت کا حضور مبارکو فرملتا سو روچت کا پکابی شریفی کے بے زول اگوما
لکه چې فیصله مو ماته پرېښې ده چې فیصله مو ماته پرېښې ده تاسو څلورو واړه قبیلو ته شرافت هم نصیب شو او زه به په داسې ځای کې ولګوم چې تا قیامت به امتیان زما د لاس لګېدلې نښې باندې شونډې لګوي نو عقاید و جهان جل شو دا د حکمت نه ډک هو دا د حکمت نه ډک هو دا غي وجه دا د راځي ګلونو غوري کوم ټیم چې د مدینې منورې جانان خو مدینې منورې تر ورسېدلا حضور السلام قتل دا عجیب داستان دے خودے یقینو کہ کال 12 میاشتې سحر نه تواله تر ماښامه بیان ستړی خودے کپه موړ شي خودے کم موړ په موړ شي الله مسرد ما مدینی منورې ته بوتلې کا هغه کم انصار عقاید و جهان ته ولاړو په هر کله وته وستړي مشي وته وي نو هغه دې کې اوسم بوړ لګېدلې دي چې دلته د نبیانو امام ته د مدینې نه خلک راوتلي ما باندې دوزینو کی کیفیت بدل شویو یو شی مړم به نظر د سرور کونین پروزیو لګیدو زمار مانو چې کله یار ته مخامشم زب محمد رسول الله تدیر جاړم زب د نبیانو امام ته د ټول عمر د هجران هغه سخت بیانو تاسو په هغه خدای یقینو کې چیزې پیدا کړې چې د نبیانو امام پر روزه می نظر ولګیدو داسې ګونګې شم چې نه مې خبره کولی شو نه مې رف وهلی شو بس دا شان ګونګې شم څومره دبدبه خدای درکړې ده څومره لږ شان الله مسرد ما بار بار نصیب کړه د مدینی منورې جانان سوچ کړلو چې دې صحابي کرزم بل خفقيږي چې بل صحابي کرزم بل خفقيږي او ار یو صحابي چې عملی وهلي چې حضور مال راشي دا قید و جهان تاجدار حرم دسترګو اشارو ته کته چې اوس بدل بیان امام ماته اشاره وکړي چې ګور ته زه دراغلم موت ته د دې اندازه نه لګي دا خو یو تقریر دی تام اورید ما اورید خدا حقیقت که خدای په ورځ د قیامت یو ځای پاسولو که خیري نو زه به تاسو د نبیانو امام وښیم چې په کوم شان کې را روان دی زه به تاسو د الله محبوب وښیم چې په کوم شان کې را روان دی چې د ده بشۍ به په کوم انداز کې راځي فاطمه الزهرا به په کوم انداز کې راځي چې د هغې به کوم مقام وي تاریخ مې کتلی دی د اویو زرو فرشتو او د حورانو په جلوس کې به فاطمه الزهرا را روانوي او چې کم ټیم فاطمه الزهرا په میدان محشر باندې قدم کېږي رب العزت به فرمایي ای زما بندګانو ګورې سترګې پورته نه کړئ زما د محبوب بچی را روانه ده فاطمه الزهرا را روانه ده فاطمه الزهرا پولیس شراب باندې تیریږي پام کوئ زما د حضور د بچی په جامو د شاه نظرونه لګي تاسو زنانه باندې دا پردا شوی که نه شوی کله چې وفات شي زنانه باندې ډولۍ جوړوئ که نه جوړوئ که نه نارینه سړی کولوزي بره پې څادر پروتي او زنانو باندې ډولۍ جوړئ په تاریخ انسانیت کې دا زه تاسو ته خپلې خبره ګواه اوسئ چې د فاطمه الزهرا نه وړاندې چې څومره زنانه په مکه معظمه کې او مدینه منوره کې وفات شوې وې په یو زنانه باندې دا ډولۍ نه وه جوړه دا یو زنانه وه د دمشق نه راغلې وه
عقائد و جہان بشی وسر ناس فاطمة الزہرا او فاطمة الزہرا فرمائل چی خوری ما پا زندگی کے پردی سڑی ندیلی دلے زمایو ارمان دے چی زما پا کڑبانے غوڑے دلے سادر دا کفن پا ماکم پروتوی چی دام پردی سڑے اونی وینی ناغوتی ما پا شام کے دیو زنان جنازلی دلیوا چی کٹونو سرے دا کٹ سلور وارو خپو سرے چوکی ادرولی وی او دا کے دا پاسے ڈولی جوڑا کڑیوا نو فاطمة الزہرا چی کل دنیا نا سفر کو نو وسیعت ہو کھو چی دا ما دا کٹ ہر ایک پی سر شکا ادروی دا برا پی ڈولی جوڑا کے چی دا ما دا کفان سادر چی دی چی دام پردے سڑے ہونی بھی دی چو ماغ دستور جوڑ شیرے تا قیامت را روان دے دا ایجاد فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے رادے کلنور دا مدینی منوری جانان مدینی ترا مقام شلو دا صحابہ کرامو کی لقد میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زبا پدی اوخ مہار و روان شوما پدی اوخ بدا مہار امدہ سی کولو بے پہ و روان شوم بس دا اوخ دا چادا کور مخی تکین آستا دا غم علم بھئیم دا غم علم بھئیم بس صحابو دا حضور نمخ کے منڈکی دی پزڑک میں ارمان دا مدینے نو او تل یادیگی میں جانا دا مدینے ایامات زڑ پا دروازہ باندی لکلنو او محمد آخر زمان دا مدینی او دنیا دا بادشاہانو نبہتر دنو یا خادمان او فقیران دا مدینی یا د جنت پسرو گلونو بے ورنکما یا هاغ دشتا او بیابان دا مدینی او د جنت پسرو گلونو بے ورنکمنو یہاں غدشت و بیابان دا مدینی یپ افسوس و ارمان سا ورگی اسرارا یا ارمانی دی عشقان دا مدینی یپ افسوس با ارمان سا ورکی اسرارا او ارمانی دی عشقان دا مدینی کلچ سلور زر علماء مدینی ترو رسیدل او دا مدینی منوری دی آبادی تے و تاریخ تے او قتل دی اونو تا کجورو تے او قتل دی ماحول تے او قتل آگئی خبل بادشاہ تو ویل خبل بادشاہ تے ویل چی صاحب خفکی گما مونگ دے زین نزو مونگ دے زین نزو وشی والی وی دلت بد آخر زمانے پیغمبر پہ ہجرت رازی دلت بد نبیان و امام باقی جونتی رہی ناد محمد الرسول اللہ دا دفن کی دو وطن دے بادشاہ سلور زر کورنا تیار کرلا یا وائی پاکی حویلی جوڑ کرلا
تمام علماء مشر پاگی کی کینولو شکل حویلی تیار کا چابی والور کا کستا وقت دا اللہ نبی راگے زما سلام بپی ہوئے دا بنگلہ دا نبیانو دا امام دا کستا دور کے رانے گئے تو بیا بچو تو ہوئے کہ دا اللہ نبی راگے دا باغتا حوالہ کئی اور اگا وقت چراغے چی دا غپا اولاد کی ابو ایوب انصاری پاتش چی دا نبیانو امام و ترو رسید دا نبیانو امام و ترو رسید سروری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدینہ منورہ کی بطول صحابوں کی دیو غریب صحابی مل مکڑلو علماء لکی دا سبب دا عجزائی دیں چب ایوبی انصاریہ چیزی کرے چی چرت زو او شرط یار شرط زو شرط دا نبیان و امام خبر پوئی گے کنا اللہ تا دا غاجی قبول شوا دا نبیان و امام حق کرم المکر طول غرون شیغ وحلے چی نوح علیہ السلام دی زمام المشی بلغربی نوح علیہ السلام دی زمام المشی موت اورشوی پر طول دنیا کے دا طول نلوی غر دے نوح علیہ السلام دے زمام المشی جودی غر خاموش والار اور رب العزال فرمائل جودی والی خاموش ہے وے چرت زو چرت دا نوح علیہ السلام کشتا ہے چرت زو اور چرت دا نوح علیہ السلام کشتا ہے مولا کریم جل جلالہ دا نوح علیہ السلام کشتا ہی تا نوح علیہ السلام تا اللہ امر کرلو جستا کشتی بزد جودی پغربانی ادروما قرآن کریم پدی گواد وستوت علی الجودی سلوی خردیم دا نوح علیہ السلام کشتی پوبو کی گرزی دلوا بل روایت کشپک میاشت راگلی دیم کلچی دے جودی پر غر قدر دلنو دا دس محرم الحرامو آواز دا محبت رانوے بیاکلنو کلچی اللہ جل جلالو دے ابراہیم علیہ السلام دنیا تدراغلو ارادہ الارلام ابراہیم علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر پیغمبر دے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او انہی و اللہ جل جلالو ابراہیم علیہ السلام پا جخت دوستی سرا نشکل اللہ دے ابراہیم علیہ السلام سرا دا جخت دوستی اعلان کھو او دا دوستی تاج و تپسرول لگا 10 محرم الحرام علماء لکی چے پدی 10 محرم الحرام باندی لسو زرو پیغمبرانو باندی دا پیغمبری زیر شوے دے او پیغمبران خلص زرو انبیاء تھا چڑم بھئی واحی راغلے ونگا پا 10 محرم الحرام راغلے دا دایا دور راغے گنن راغے اوریم ادریس علیہ السلام مولا کریم جل جلالو جوند اسمان تخیج والے دے عیسیٰ علیہ السلام ذکرم راغلے دے ادریس علیہ السلام ذکرم راغلے دے ادریس علیہ السلام شکل اللہ اسمان تپور تکولو 10 محرم الحرام پا دنیا باند شکل اڑنبے باران ورید اسمکہ تیار شوا اسمان آواز آنا گئے
اوریازی تیار شوی لوب باران تے جوڑ شوا پا مقدس مکش ڈنبے ساس کے پس مکہ را پرے ہوتے اگر پا 10 محرم الحرام را پرے ہوتے پس مکہ ڈنبے باران پا 10 محرم الحرام ورید لے لے راتے گلو اولے یونس علیہ السلام چکل دخب القوم نارا شلو قوم نخفش جی دریاب کی کشتی کی سور شو دریاب کی کشتی کی سور شو نو توفان راگے دو بو توفان راگے کشتی کل پدا سے اڑا او کل پدا سے اڑا دا دریاب توفان مالی دلے پخپل چل کی پخپلا کالا ڈاکو دی تور غر وطوئی ہری پورن سلور گھنٹی مزل دے اوبوں کی سلور گھنٹی او طرف لا کشتی کی زور شم روان شم جی ما دا اوبوں زورو دا کشتی دا سر کنڈی پاغ و رزدی دلی وی چیری خلقو پاکیدہ تے چگے والے میں کہ قیامت اوبوں لخدے دیلوی زور ور کرے دے میں چگے ماں پچگو خلاصے نکی گی اللہ پا فضل بکی گی چاہ پا فضل بکی گی اللہ دے دخبل فضل معاملوں کے امین پہ ہوا ہے یونس علیہ السلام کشتی کی ناشتلو توفان آگے کشتی اوڑی ہوا کلے دا سے اڑا کلے دا سے اڑا کلے دا سے اڑا کلے دا سے اڑا اغویلہ کے پدی کشتی کی چرتا غلام دے او دخپل نوکر نم دغا شان راغلے دے دخپل مالکنا پدی کشتی کی او غلام دے دخپل مالکنا ہم دغا شان راغلے دے نو قانون دارے دستور دارے چی اگا غلام دا کشتی نے دنگلی نوی نو دا کشتی آواز را نگے نبش کی گی قرآن دادی شواشولا نم دا یونس علیہ السلام روات دا یونس علیہ السلام نام رواتلا یونس علیہ السلام سوچ گئی چھ زمان پا وجبانی کشتی بشکی گی اور دا اللہ مخلوق دجن ملاوی گی زبخ بلسنت دانگما دریاب تے ٹوپ کری لی چکل دریاب تے ٹوپ کری لی اللہ میت حکم کر زمان پیغمبر ستاسو ماحول لراغے دستا ملمد و زمان امانت تے میاں یونس علیہ السلام ستا ملمد آواز آنا گئے او مغا خبر جوڑا شو تغریبا کو متاثل بدی کم در کو ما زمان امانت تے اسے رشتہ ہوئے دمائید آگے دا یخا دا کہ گرما دا پپو ما موسم کی دا کالام پا دا غسیل کی دا میں سنگ پٹو پونو گرزی سمرا گرم والے دے پتے کی رشتہ ہوئے دمائید وقت سمرا گرما دا دا رحم با سمرا گرمی او یونس علیہ السلام سلوے خورزے دمائی پگیڑا کہ اللہ ساتلے دے سورہ دی سلوے خورزے مولا کریم الآواز ورکلو چھے اے دما پیغمبر او گورا سمرا خیز دزے کی میمیل مسجد در کڑی دا دسن پچپو کی کل یو طرف تزی اے ہے کل بل طرف تزی دا خود درابتین قربان شما آواز دا محبت رانگے دا محبت میں دکی
دننا دا اللہ جل جلالو سر رابط گنیم رب لازالو تو فرمل سمرا خیستزی کی می مل مکڑیم یونس علیہ السلام والا آواد ورکم ما پتا سی زی کستا عبادتو کی چیزا سی یو پیغمبر مکڑے ندیم مام دا سی زی کستا سی کرو کچی یو نبیم دا سی زی کنے دے کڑے خبر پوئی گئے دادا خدای دا دوستانو آغا محبت تے نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام سلوی خردی باچی کلدی مہیبات باترا غرزولو ساحل تے روڑی اچھی تے روڑی اچھی تے چی روڑو دے واپس غرزو دا سے ماحول کی اغرزو چه دا سند عبو دا چپا بدل راتلا گھنٹا بعد با گھنٹے بعد با دا سند دا چپا بدلا داس دا چه ماہی غٹ چه سڑے با گیڑا کی دا مئی رئی خو مئی بم مئی بھی کنا دا ما با خبر اپوئی گئے مئی بم مئی بھی کنا چه دے کلا دا دی سند پا غاڑا غرزاو دا دریاب پا غاڑا لغا 10 محرم الحرام اگر 10 محرم الحرام اور آدھے گدنو رئی بیا تاریخ دا موسیٰ علیہ السلام راغے قرآن کریم پدی بانے گوادیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سمرا خوگ لگی دا قرآن سمرا خوگ لگی سمرا خوگ لگی چھڑے ہوئی چیزان میں پہ قربان کے چھڑے ہوئی چیزا سینہ میں کلو کے دنن میں لجڑ کی کور جوڑ کے مولا کریم فرمائی آیات کا آگا وقت جی من دریاب دھوزائک من دریاب اور من پکی موسیٰ علیہ السلام للار ورکلا موسیٰ علیہ السلام سرد اخبر لخر پرو دی نیل بانے گڑی قوم ور سرد کم ٹھیم جی موسیٰ علیہ السلام پورے وطلو دلتا فرعون رو رسیدلو وہ تیار لار دی یار کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دی شغل اللہ رکڑ دو خودے ممال خوب خود را کئی خبر اپوئی نشوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ورکن دو خودے مال خوب خود لا را کن را کشی جی تاریخ میں کہتا پیدے دریاب کی چکل دی فرعون دی اسنا و بقولی دی نو دے شاتش و جبیل السلام راگلے دی موہانے را مخک کی چرازہ رازہ ورکوزی کواتا قربان دا اللہ دا نبیان و نشم وہ بپا ڈانگو نوئی نجودہ کی گی وہی کہنا وہی وہ حقیقت جدا کو لے شے ببم نجودہ کی گی تدر ڈانگا ببم بے جدا نکے دا غوادشی بم خلاشی و بخبل وی بیارا جمشی دا یو امساو دا موسیٰ علیہ السلام چی دریاب لے راواشو لو دریاب دول ازائے ٹھوٹے ٹھوٹے شو پر رو دی نیل کی یو لارا نوا
رودی نیل کی اللہ 12 لارے جوڑے کھڑے ہوئے دا موسیٰ علیہ السلام سے چے کم قوم روان اگر 12 قبیلی ہوئے ہر قبیلے پخپل اخپل لار بانے روان ہوا فانفجرت من حسنت عشرت آئینا کم کانی لشی موسیٰ علیہ السلام ہم سارا چلے ہوا اگر کانی نم 12 ولی جاری شوئے ہوئے ہر قبیلہ برات نو دخبلی چینے نبے او اگر کانے تاسو گو رہی لٹ بانے خی تاسو گو رہی اگر کانے تاسو کرتے لے دے لکا سنگ چے زنانا دی بچی لخوراک ورکیم داغی بشکل بانے پاگے کے دا زنانا و دا وجود اگر اندامون جوڑ دی و داغی نے چینی جاری شیوی دی سلو اشان دے طرف ٹھیک دا کہ ٹھیک ندا بیام غلی شوئے موسیٰ علیہ السلام امسالہ کانی لے امسار آوا شولا سوچی نہیں آئی جاری شوئے حضور مبارک پوبو کی لاس کی خود چیدہ شاہ محبوب دیکھو سبحان اللہ ہوئے چنن نراوی خیئے گئے پخورے کے بقیامت کم تاثور آوی شے لگے خلاصہ رجی کانی لامسارا چھائی 12 ولی تجاری کی گی سرور کونین پیو منگل ابو کے لاس کی خدا سوال سو صحاب کرام پوبو مارش ہوئی سوال سو صحاب کرام خبر پوئے گئے کہ پیو منگل ابو بانے سوال سو کسان مڑولے شی وی زناور راولی اغم ابو بانے مارکے لوخی مروڑے مشکیزی مروڑے مشکون مروڑے چی دو ابو کمینوی بخودے یقینو کی چی دا غیار پلاس کی حوضی کوثر نے جام راواق لی دا دنیا دا ٹھول تیگی بماری خو جام بختم نشی جام بختم نشی اللہ دی دا سرور کونین پا دا نازک و لسون زمونگ دا یخ جام دا حوضی کوثر نصیب مولا کریم جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام للار ورکی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ جی کل مدینی تشریف روڑ لو نو یہودو فلسم محرم الحرام روجنی ولیوا یہودیانو فلسم محرم الحرام بانے حضور مبارک تپوسو کدی یہود روجہ ولینی ولیدہ وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر اللہ پر رودی نیل کی شکل بچکو موسیٰ علیہ السلام چی رودی نیل نبچ پتلے دے داغا پا 10 محرم الحرام باندے اللہ دا دغی دریاب نبچ کرے دے دا اگے اور ردی پا خوشحالی کی دا یہود پا 10 محرم باندے روجنی سی حضور فرمائی دا دین زیاد حقدار غیمہ چی دین موسیٰ علیہ السلام پا خوشحالی روجنی سی نو زیاد حق زمان کی گی صحابو یہود یو روجنی سی من بدو روجنی سو یہود بیو روجنی سی صحابو تاسونا ہم او لسم روجنی سے یا لسم او یو لسم روجنی سے تربیب بولی ما اس جو کتاب کرتے ناس نمام ناس نو قستر کی موارے لی وہ خواہ خدای پاک ذرہ بیدار کم اور پدی حدیث مستر کے وارے لی کتاب میرا خستے ہو سواری کون ہے دا مدینی منوری جانان فرمائی کم امتی جی دما پا 10 محرم الحرام روجونی والا اللہ بزما دغی امتی لدزر حج ثواب ورکی دسو حج ثواب دزر حج ثواب اللہ رب الجلال ورکی داد
تیر شوی کال کفاره گرزی د گناهونو آقا مولا فرمایل پناهم او پلسم باندې نیسئ پناهم او پلسم نیسئ د یو خو به د یهودو نه زمونږ مخالفت راشي د یهودو نه به زمونږ هغه یو ورځ روژه نیسي مونږ به مخالفت به هم راشي نو چېرته یوه روژه او چېرته دوه د دو روجو اجر ډیر دی نو د عقاید و جهان د دې حکمت نه لوګې شم امتی له ثواب هم ډیر کو د یهودیت د یهودیت دغه متشابهت نشي کم نه چې هغې سره متشابه نشي د هغې په شان دې نشي نو حضور مبارک فرمایل چې یو به د یهودو سره مشابهت را نشي او بل بس تاسو دو روجي نو ثواب ډیر دی بهرحال تاریخ په دې خبره ګواه دی چې په 10 محرم الحرام باندې ډېر تاریخي حالات راغلي دي خو چې کم رنگ ولا د سرور کونین بچو ورکړی دی تا قیامت به ولا داسې رنگ څوک ورنکي انشاءالله العزیز را روان جمعه مبارکې لبا د سرور کونین د دې بچو د سیدنا امام حسن او د سیدنا امام حسین او بیا د هغې د خور محترمې د زینب رضی الله تعالی عنها هغه صبر او هغه د غم او د تکلیف او د پریشانۍ د ډک سفر چې د مکې معظمې نه شروع شوی دی او بیا د شام په ځمکه ختم شوی دی او هغه حالات سړی وګوري سړی ډېر خفه شي ډېر پریشان شي مولا کریم دی را روان جمعه پوری موت تاسو ټول صحت راکړي بل جمعه له انشاءالله العزیز په تصور کې او په خیال کې وکړه خیری د امام حسین سره د کربلا میدان ته کوزیږو که خیری هغه د بچو سره کوشه موت به د سوچ او د فکر سره ور کوزیږو او دا په تاریخ اسلام کې یو لوی باب دی ځکه چې د باز د جال نه د باز بچی پاسی چې د شیر خدا د بدن نه پیدا شي زمری به ولي نه وي او چې د فاطمه الزهرا په غېږ کې لوشي نو زمری به ولي نه وي الله الله